او دغه ټرین چې څنګه ورسی دغه غر سره ډغه روخري او دینه واوړي دغه ډغري سره پوره کمپارټمنټ او جوړکیږي دغه دوران کې هغه جنې چې کړکۍ تراشي او لاندې وګوري دې ته وره داسې ښکارا چې هغه رو ویل کیږي دغه د بار دنیا شاید چې واپس را ژوند کېدله دا حالات وګوري په دې کې تندې امید پیدا شي په دې کې هغه منیسټر بیا راشي د دې پر راتلو سره دې ټولو ته وایي چې تاسو له ژوندي مړه کېدل پکار دي ویلفورډ په وجه تاسو اوسه پورې ژوندي یې تر هغه نه تاسو اوسه پورې د سپیانو په شانې به مړه شي وای اصل کې ویلفورډ هغه کسو دغه ټرین د انسانانو مدد لپاره جوړ کړي اصل کې دغه ټرین هغه یو نرک منی بدل کړي وو هغه دغه د ټرین یو سیکشن حصہ دغه د غریب خلکو ژوندۍ خراب کړي دغه منیسټر ورته اخري ځل منی وي اوس د سزا په دوران کې یو 70 کسان به ختميږي او دا ورته وی چې مخکې به یو غټ ټنر راځي چې هغه کې به تک کتوره تیاروي هغه کې به دا ټرین ځي هغه دوران کې دغه گاډ ولا چشمي ولګوي دغه کارټیکس आवाजو کې چې ټول لاندې کې نه چې څنګه دغه ټرین په هغه ټنل کې دند شي هغه گاډ ولا ټول غریبانان نیول دغه ټول غریبانان د دوی پارله غټ شکار جوړ شي چې کوم به مخې لراتنو ټول به وجل دغه دوران کې کارټیکس ټول د زور سره आवाज وکړو हमें आपकी जरूरत है هغه आवाज ووري ټول سره اورونه وي او د طرف ته روان شي تو چې څنګه راورسي په دغه سیکشن کې ټول رڼا شي هغه نه فایده وجرګړه ټول غریبانو هغه من د اور باران پیو کو او دغه سیکشن ټول تبا کېدو طرف ته روانو دغه دوران کې یو غریب چاګور او خوشي کې او هغه منیسټر ور سره اوولي هغه کارټیکس مرګره یو گاډ والا دی را نیولې د کارټیکس ته وازونه کوي چې ما بچ کوم کارټیکس د طرف ته دهان نوي هغه الته د مرګ په حالات کې پریږي دی د منیسټر طرف ته روان شي هغه سوچ کولو زب داونی سم او دی به زما مرګره پریږي شاید نه هغه گاډ والا باغ کې چاکو منډه په غزي کې ختم کی خپل په موجودګۍ کې خپل مرګري مرګ لیدل دند نه دې ټول مات شو هغه په مرګ منی ولید خدای د غوسه دند نه نور هم ډیره سیوا شو او دغه منیسټر ونی سی او ټولو ته دغه आवाज وکي अपने हथियार फेंक दो په دغه دوران کې دغه ټرین هغه د تک کې تورې تیاری نه راوځي او دغه منیسټر نه قیدی جوړه کی دینه د ټول معلوماتونو تبوسونه شروع کړ ارټیکس نه تبوسو کو چې هغه میسن هغه بچی چرته بوتل دي دغه منیسټر ورته صاف انکار وکړ او دای ورته وی چې ماته هیڅ پته نشته تمره راته پته را چې ټول ماشومان ویلفورډ سره په انجن سیکشن کې دي کارټیکس نه تبوسو کو چې دوبو والا سیکشن کوم ځای کې دی ورته دا وی چې دوبو والا سیکشن په انجن روم کې دی کله دغه ټرین د غرونو سره لګي او دغه ټرین په دویمه حصہ کې او ډیر شی وره جمع کیږي ورزره ویل کیږي بیا دغه ټول وب صفای کوي او وی آی پی خلکو لا ور کوي کوم چې ګنده وبوي دغه غریبانو لا مطلب دغه تاسو لای را کوي چې دا ووري هغه کس ډیر په تیزی سره راشي د لیچا دغه خزي کټ کړي وا او ډیر په غوسه منیو او څنګه چې دغه خزه دغه تا وجلا دغه خزه ورته دغه ته وی چې د مان بغیر تاسو انجن روم ته نشیتلې چې انجن روم صرف ماته معلوم دی زمړه شومان او تاسو به همیشه لپاره پرله دغه تا پساو شي دغه په واجه دغه ټول ځان سره کې او مخې بل سیکشن ته روان شي حال تلار شي نو حال د هر څه بدل وي او دا د ټرین یو حصہ نه ښکارېدله او دا ځل یو جدا یو دنیا او هر طرف ته د خسته شیزونه اړه باغونه او داش نشنه بوټي پکې نال کړیو چې دا وګوري غریبانان ورته ډېر حیران شي څنګه بل سیکشن ته ورسی د دوه روح په ډېر زیات خوشاله شي دو په مخه د دریاب په شان یو غټ نهر او چغې کې مایا نه پلاو دی په لپه کېتله او جواز دا نه دو چې مخ کلاړ شي او غټ ریسټورانټ پکې موي او د خوړلو لپاره له ولا خوراک ورکو اخر کار 17 کالو نه بعد غریب خلکو د پروتین نه بغیر نور خوراک یو خړو چې خوراک ورته کې ډېر زیات خوشاله شي څنګه دغه منیسټر د خوراک خوړلو والا وا چانه کارټیکس دغه د خلیل چمچ راواچي دوسر چې کوم ظلم شي هغه ورته یادو هغه تور پروتین راو وکل او دای ورته وی چې دغه خوراک په ځای باندې دا تور پروتین خوري دغه تور پروتین وګوري د دې چهره رنگ بدل شي لکه چې دې ته پته وا چې دا ټول لکیړو مکوړو نه تیار شوی دي په دې پیرا کارټیکس هغه ډیره مجبور کړه دغه منیسټر هغه ګنده چاکلیټ او خوړو دا خو د دو بدلو اولش باغ ګنده سیکشن کې دوزان من ډیره سخت وړي وي او چې څنګه بل سیکشن ته ورسی نو هر طرف ته غوخي او دا چرګان پکې لګیدلې وي دغه سیکشن ټول لغوخونه پکې ډکو دا هر څوګر ډیر حیران شي بل کمپارټمنټ کې دوی یو غټ سکول تراولي او دلته ټول وی آی پی ماشومانانو سبق وي دا یو نارمل سکول هم نو د تعلیم په نوم باندې دغه ماشومانانو له دماغ صفا کول او ته به د ټرین اخري سیکشن د غریب خلکو خلاف خبرې کولې با غریبانان مفتو کې دغه ټرین تراغلي دغه ماشومانانو ته او د غریب خلکو باره کې ګنده او ګټیا خبرې به ورته کولې په دې کې تانیا مخ کې شي او دې سره پلاس کې د دې لور تصویر وي او جاړي دغه ټول ماشومانانو خپل لور باره کې تبوس کوي تاسو زما د لور کتلې وینم ماته یو خیده کې یو ماشوم ورته وی چې هغه ټول مخ کې سیکشن ته بوتلې دي دا خبري ووري تانیا امید بیا را ژوندې شي او په دغه دوران کې یو ټکلا کس دغه کلاس ته دن راشي ته سره یو گاډي وی یو ور سره ټوکري وی چې هغه ټول د انډو نډه کوي او هغه داسي چې د انډې د
نوي کال په خوشحالۍ کې ورکولې. هغه ټکلا ټول نه په نمبر یو انډه ورکوي. دا غریب خلک چې دا حالات وګوري ډیر حیران شي. نن 17 کال مخکې چې دو انډه په سترګو باندې نه ولیدلې او دا انډې دو په لولني ځلمنې ولید. هغه داسې چې دا غریبانان د 17 کالو نه په دغه ټرین کې زری شي او دغه ټرین کې ختمېدو ولو. دغه ټکلا ټول لا انډې ورکولې او هغه د سپتوا چې دا د دو یو ډیر غټ چال دی. هغه نه بعد دغه ټکلا په دغه ټوکرۍ کې پکې لاسو منډه پکې نه یو ماشين راواخلي. ماشين راواخلو منې په ټول غریبانانو منې فایرینګ شروع کی. دغه دوران کې کلاس ټیچر خپل ګن راواخلي. ټول لې په وشتلو منې شروع کړه. یو سکند کې دغه کلاس کې ټول لاشونو ډیرې جوړو شي. دغه وشتلو کې یو غولې په هغه کس منې ولګي چاله چلې چکټ کړوا. دیږي هغه گارد والا ټول لاشي او هغه ټیچر خپل ګولې چلوي. دیږي یو کس چاکور اخلاص کی او سیده دی په مړی باندې ولګي. هغه دغه ته په ځای باندې مړ شي. څنګه دغه کارټیکس دغه کیمرې طرف ته وګوري. دیږي د گارد والا مشر او هغه بوډا کس کېلې میرانی ولې. دغه د گارد والا مشر په هغه بوډا په دې سر منی په دغه ځای کې ډزو کی. دا حالات وګوري د دند نور غوسه سیواش او د ډایرکټ دغه د ماشين ګن راوچت کی. هغه د ټرین منسټر کار دغه ټول تمام کی. اوس دغه د صرف دغه درې کسان پاتې شي او کارټیکس او د سره مرګري. اوس دو سیده د انجن روم طرف ته روان وي. اوس دو مخ ته سیده روان وي. په دغه ځای کې دو هر څه ناشنا وویني. هسپتال بیوټي پارلر هر څه پکې موجود وو. دا یو ټرین نو روان یو غټ شهرې په مخه کړو. یو کمپارټمنټ کې ټول امیرو خلکو ډانسونه کول. کارټیکس خپل مرګرو سره مخ ته روانو. دغه ټرین دویم طرف نه هغه د ګارډز لیډر په دوه منی فایرینګ وکي. دغه نه کارټیکس پیو موکي خو د ډزي سره کار نه وي. خو د ماشين ګن وړکی په وجه دویم طرف ته ډز نشي رسولې. څنګه دوه مخ کې لاړ شي هغه گارد والا د دوه مخ لراشي او په دوه منډغل د فایرینګ شروع کی. افراد افریقي دغه گارد والا هغه کارټیکس را قابو کو. دغه موقع کې دغه کارټیکس له چاکو راچاو. اچانک هډګر خپل لاس مخ کې او د ژوندۍ بچ کړله او هغه گارد والا هغه راونی وو او دغه چاکو سیده هغه کې و منډه. دغه کارټیکس خریبي دوست بل ژوندۍ هارو مني. په دغه دوران کې کارټیکس څنګه راپاسي هغه تانیا وګوري. هغه خپل ژوندۍ اخري ساه غسته. هغه ځکه چې دې منیم ګولای لګیدل و. تانیا کارټیکس ته وویل چې هر چلکی کې ته زمالور واپس راولي. دا خبرو کې تانیا د غزي کې مړ شي. خپل مرګري په مرګ باندې له د نور غوسام سیوا شي او ډېر د غصې نه د انجن روم باندې شروع شي. په زور دغه دروازې ماتېدلو کوشش کوي. بغیر د چابیان نه دغه دروازه څنګه کولاویدله. نام ګوم ورته دا وویل چې موږ هر ځای د دوه انجن روم ته نشو تللی. دغه ځای کې ورته دا اشاره وکړي چې چېرته موږ دا دروازه کولاو کو بس صرف دغه ټرین نه ځان بار ته وښکلی شو. دې کې ورته کارټیکس ووایي تا ته چې دا څومره اسانه ښکاري دومره دا مشکل هم دی. ما ته دواړه دغه ځای نه بار ته ووځو نو بار چې څومره واوره ده په هغې کې به دواړه مړه شو. مخکې نه ورته نام ګوم ووایي چې پوه شه زموږ کار وشو. هغه داسې چې د بار واوره ویلې شوې ده ولې چې ما د ټرین نه بار کتلی وو. ما ته بار د پساو شوي جاز ملبه په نظر کې راغلی وه چې دغه دنیا تباه شوې او کرش شوې وه. مطلب د بار ټمپریچر کمېدو طرف ته روان دی چې موږ دې ځای نه تښتېدی شو. په دغه دوران کې دی یو ایټم راواخلي وښیي ورته چې ډېر د کلونو نه دغه ایټم یې را یوځای کوو. دغه ایټم به زما یو ورځ چې څه کار کې په کار مال راشي. دا ایټم زه یو ډېر په خطره کې استعمال کوم. دی د بم په شانې نقصان کولی شي. دا ایټم زه په دې دروازې باندې ولګوم نو دا دروازه به ماته شي او موږ به دې قید نه آزاد شو.